ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د قرآن و د حدیث پرنا کی د مؤمن بنده خویونه او صفات بیانیدو د الله په توفیق سره د دې دپاره چې دغه صفات او دغه خویونه موږ په ځان کې راولو او الله موږ هم په هغه مؤمنانو کې شمار کي کم مؤمنان چې الله رب العزت د هغوی صفت او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی صفت بیان کړی. دا په هغه سلسله کې څلورمه ناسته او بیان دی او موږ د الله په توفیق سره څلور صفات او څلور خویونه د مؤمن بیان کړي. په آخرني بیان کې د صفت د مؤمن بیان شوی چې دی د مانځه پابندي کوي، او دا لازم ده بلکې موږ دا خبره ذکر کړې و چې یو سړی د هغه وخته پورې مسلمان نه دی چې څوک پورې دی مونځ نه کوي. چې مونځ د توحید نه بعد او ګواهي د الله د یووالي او ګواهي د دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله رښتینی پیغمبر دی، د دې نه بعد اهمه مسله هغه بیا د مانځه مسله ده. خو په مؤمنانو کې یو بل صفت دی، دا به پنځم شي چې دوی د مانځه پابندي کوي، ورسره د دوی په مانځه کې خشوع، عاجزي، اطمینان او سکوني. د مؤمنانو بندگانو د نیکانو خلکو منځونه داسې نه چې هغوی یو څو ټونګې وي او بیا تښتي د جومات نه، یا هغوی په کور کې یو ګوټ کې چې دی په یو منټ کې هغوی څلور رکاته کوي، یا نه د سجدې پته لګي نه د رکوع پته لګي. دا د مؤمنانو بندگانو او د نیکانو خلکو شان نه دی، بلکې د دوی په منځه کې عجزي او دې ته په عربۍ کې خشوع ویلی کېږي. الخشوع فی الصلاة، په منځه کې خشوع. خشوع لنډه معنی په پښتو کې او وضاحت به مخکې وکړو، یعنی عجزي، سکون، اطمینان، د الله په مخ کې ځان ذلیله کول. الله رب العزت د دې مؤمنانو شان بیان کړی قرآن کې. اوس دې ته غوږ کړئ، سورة المؤمنون کې الله وایي قد افلح المؤمنون. الله یقینا مؤمنان کامیاب دي. بیا الله وروسته د مؤمنانو هغه صفات ذکر کړي چې دا کامیاب مؤمنان څوک دي. عجیبه دا ده چې د دې کامیاب مؤمنانو اولنی خوی الله دغه ذکر کړی دی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. دا هغه مؤمنان دي چې د دوی په منځه کې عجزي، د دوی په منځه کې اطمیناني، سکوني. د دې نه دا خبره واضحه شو چې د کم مسلمان په منځه کې خشوع نه وي که نه، او د کم مسلمان په منځه کې اطمینان او سکون او عجزي نه وي، او د کم مسلمان د منځه رکوع برابر نه وي، سجده برابر نه وي، ودرېدی برابر نه وي، دی په هغه مؤمنانو کې نه دی کم مؤمنان چې الله وایي کامیاب دي. اوس دا ستا خپله مرضي ده چې ته به د کامیابو مؤمنانو کې ځان شمارول غواړي او که ځان شمارول نه غواړي. الخشوع الذين هم في صلاتهم خاشعون، د دوی په منځه کې خشوع ده. امام ابن القیم رحمه الله د دې خشوع ناشنا تعریف کړی دی، وی قیام القلب بین یدی الرب بالخضوع، یعنی د منځه د زړه ودرېده الله ته په عاجزۍ سره. ګوره داسې نه دي ویلي د انسان ودرېده الله ته په عاجزۍ سره، وی نه، دا زړه چې ودرېږي د الله مخې ته په عاجزۍ سره. دا زړه یې ولې ذکر کړی دی؟ لکه صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الا و ان فی الجسد مضغه، په جسم کې یو ټوټه ده
که چېرته دا برابر شو ټول جسم برابریږي او که دا ټوټه خرابه شو ټول جسم خرابېږي او هغه ټوټه هغه دا زړه دی دا زړه د دې بدن باچا دی چې څو پورې ستا په زړه کې عجزي دننه نه یو سکون او اطمینان نه یو خشوع پکې نه او د الله عظمت او د الله قدر دا پکې نه ورب الکعبه که ستا په اندامونو کې خشوع راشي په دې ته زه قسم خورم او ځکه امام حسن بصري رحمه الله د هغه وخت د مشرانو په باره کې وایي د دین مشران نیکان وي کان خشوعهم فی قلوبهم د هغوی په زړونو کې عجزي و اطمینان و سکون و قدر و د الله قدر د دې مانځه قدر د دغه تلاوت چې د امام یې کوي نو د هغې د لاسه د هغوی اندامونه کنټرول اندامونه برابر او ځکه بعضو سلفونو دا نقل دی وي په جومات کې ناست و یو کس په مانځه کې ولاړ و په دې ږیره کې په مخه ګوتې والګوي نو سړی په مانځه کې ولاړ داسې د ږیره داسې کوي نو چې کله یې ورته داسې وکتو نو دی وی اما هذا هر چې دا کس دی چې ولاړ دی که د ده په زړه کې خشوع وی د ده په دې بدن کې به م وی د ده دا بدن به په ارام شوی وی دا به نه خوځېدی داسې خو د ده زړه برابر نه دی ځکه ظاهره کې بدن هم برابر نه دی دا ګټه نه خیده دی تا یو سړی ولیدو په منځ کې ولاړ دی ډېر په اطمینان سره ښکلې رکوع ښکلې سجده د امام په دې تلاوت کې سوچ کوي که ځان له ولاړې ښه ښایسته تلاوت کوي ډېر په ارام مونځ کوي دا یقیني لیکلی شوي خبره واله چې دې سړي زړه برابر دی کیدی نشي چې د زړه باچا دی بیماری او زړه دی برابر بدن دی برابر عفوا کیدی نشي چې د بدن باچا بیماری او بدن دی برابري دا نشي کیدی چرته او چې کله باچا د بدن برابر او روغو د بدن بم روغي هغه بیا ښکاره کېږي بهر ځکه موږ بار بار دا خبره څو پیرې کړې ده چې دا کم خلک چې وي چې ایمان صرف په زړه کې پکار دی که ته ورته وایې ږیره پرېږده وایي اصل کې ایمان دلته پکار دی که ته ښځې ته وایې پرده وکړه وایي پرده چې د زړه پکار دی که ته ورته بله خبره کې یاره وایي اصل بس زړه دی موږ دا منو چې اصل زړه دی ځکه چې باچا دی خو دا یاده که چې دا اصل دی برابري که نه نو ظاهر به هم برابري دا کیدی نشي چې اصل دی برابري باطن دی دننه برابري او په ظاهره کې سړی خرابي دا نشي کیدی چرته خو ظاهر چې دی کله خراب نو پوه شي چې دننه خراب وي لکه چې دننه سړی برابري خو هغه بهر راښکاره کېږي نو لنډه دا خشوع څه ته وایي لکه بعضو علماو یې ناشنا تعریف کړی دی وایي په زړه کې یره د الله نه ورسره سکون په اندامونو کې سکون یعنی اطمینان په آرام سره ته حرکت کې او عجزي او دا یاده کوي دا خبره چې کم سړی په منځه کې عجزي کوي د الله مخې ته او خشوع پکې دا سړی پرې خپل رب مین دی ځکه دا کار کوي وجه دا ده ته چې منځه ته راغلې اوس ماسوتن مونځ تاسو دا وکړو که چېرته څوک دې منځه له داسې راغلی چې دا یو بوج دی او داسې پکې ډېر دي چې دا یو بوج دی کول غواړي ځکه بعض وایي که نه کې والعیاذ بالله بعض خو دې درجې کې دي که نه کې انډیوالان به څه وایي که نه کې پلانې عالم به څه وایي که نه کې معاشره کې به خلک څه وایي دا خو بلکل ریاکار دي دا خو الله د ریاکارۍ د عبادت خو سره قبلوي نه بعض هغه که راشي د الله دپاره یې کوي خو بس یو بوج یې په اوږو پروت دی او دا ختمول غواړي امام نن مونځ په 100 منټه کې وکړو په 9 کې نن یې په 10 کې نن یې په 11 کې کوم سړي چې دا شمارل پوه شي چې دی دا مونځ او دا عبادت د دې بوج ګڼي او بیا سلام ګرځېده او د ده په دروازه باندې منډې او دا درز او یو ځي ته او بل ځي ته ګوره او په منځه کې ولاړ دی کله داسې ګوري او کله ګوتې ټقوي او کله خپې خوځوي او کله سر وهي راوهي او کله ګړۍ ته ګوري او کله لستوڼي برابروي اصل کې دا سړی په دې نه دی پوه چې دی راغلی دی جومات ته ولې دی لکه زه تاسو ته یو حدیث ویم که دا په زړه کې وساتو نو ډېره مسله به ورته حل شي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اذا كان احدكم في الصلاه فانه يناجي ربه په تاسو کې چې کله څوک په منځه کې ولاړي نو ګوره دی د خپل رب سره جرګه کوي که چېرته ستا په زړه کې دا وکړه چې ته د کور نه راوتې چې زه ځم د خپل رب سره جرګې دپاره نو ستا په دې بدن باندې به عجزي راښکاره شوی وی ستا د اندامونو کې به سکون او اطمینان وی که چېرته تا دا خبره یقیني د زړه نه منلی چې زه د الله سره جرګه کوم دې ټیم کې ستا رکوع او ستا سجده به داسې ټونګې نه وي که چېرته دا خبره ته عملي کړی وی که نه
تا په منځ کې اخوا دېخوا نه کتو که دا خبره ته عملي کړې وې ته د امام صاحب په معمولي تلاوت اوږدولو باندې بیا ته نه تنګېږې که دا خبره ته په رښتیا عملي کړې ته جومات نه د منډې وهلو کوشش نه کوو بلکې ته به د ټول نه په اخره کې وتې خو دا مونځ کول او منډه دی تنګ شوی دی الا دا اوس یو سړی معذوره دی موږ ټول دې کې نه حسابوو سړي ته عذر دی صحیح ده هېڅ خبره نه ده خو چې بغیر عذر او دی د جومات نه د منډې کوشش کوي وځي نو دی پوهه نه دی په دې باندې چې دی راغلی ولې دی دې جومات ته او دا یو اهمه فایده یاده کوي چې جومات ته چې موږ راځو منزله سره پر راځو الله سره جرګه بارک الله فیک اوس تا ته دا وایم چې پلاني خان صاحب له جرګې له ځي یا ملک صاحب له یا باچا له یا وزیر اعظم له نو موږ ډېر لیدلي د دنیا پرس چې کله داسې دا غټ کسان یې مخې ته راشي که نه نو ولاړ هم داسې جی 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 او جی 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 بالکل جی بالکل بالکل یاره والله که د یو سیکنډ له د هغه نه دا سترګه اخواړولی شي یو سیکنډ او چې کله هغه خبره شروع کړي که نه نو دی پسې د کرسۍ نه لږ داسې رامخکې شي دومره په توجه او غور سره خبره وړي ځکه چې ده سره د مخامخ سړي قدر دی ته دلته د عرش والا خواله راغلی عرش والا رب خواله ته راغلی ستا د هغه سره خبره روانه ده ستا د هغه سره جرګه روانه ته څنګه قدر نه کړې د هغه الله ته څنګه د هغه خبره په غور سره نو دنیا والا خبره که ما په غور سره وام نه اورېده څه چل به وکړي کیدای شي وختي تورې او نقصان راته وړي که ته کې میلاو شي نور به څه کېږي هېڅ هم نه کېږي خو د دې رب که دې وانه اورېده او د دې رب که دې قدر ونه کو او د دې ادب ونه کو د دې رب نو دنیا دې هم تباه کېږي آخرت دې هم تباه کېږي نو دا خبره یاده کوي چې مونځ دا د الله سره جرګه ده بیا به تا کې عاجزي او خشوع راځي نو د خشوع ځای کوم ځای کې دی زړه کې دی بنیادي د خشوع ځای هغه زړه دی ځکه شیخ الاسلام بن تیمیه رحمه الله وایي په مجموع الفتاوه کې وایي محله القلب وایي د دې خشوع ځای چې دی هغه د زړه دی او ثمرې راښکاره کېږي په اندامونو باندې دا ناشنا خبره یعنی ای به په زړه کې راښکاره کېږي په څه په اندامونو باندې چې زړه کې څه عقیده لاس خپې به دې هم اقه شان خوځي سبحان الله امام ترمذي روایت راوړی دی امام احمد هم راوړی دی د علي ابن الحسین په باره کې علي ابن الحسین د حسین رضی الله عنه زوی هغه باره کې راځي چې انه کان اذا توضأ اصفر لونه کله چې به چاردام کو که نه څه ناشنا په هغوی کې تقوا وه عاجزي وه یعنی اودس چاردام چې به یې کو دا رنګ به تک زیړ شو نو کور والا ورته دا ووایي چې دا ستا څه قیسه ده کله چې ته اودس چاردام کې ستا دا رنګ زیړ شي نو هغه ورته ووایي اتدرون بین یدی من اقوم تاسو دا پوهېږئ چې زه د چا مخې ته ودرېدو روان یم چې دا احساس ستا په زړه کې نه و که نه چې ته د چا مخې ته ولاړ یې ستا په منځ کې چېرته عاجزي او خشوع نشي راتلی خو چې کله دا ستا زړه کې دا خبره وکړه چې د چا مخې ته ولاړ یې نو بیا به دې مونځ په ارامي بیا به ستا په منځ کې چې دی سکون نه به بیا ته ښی طرف ته ګوري او نه به بیا ته ګس طرف ته ګوري دوه کسان په جومات کې یو ځای ولاړ دي او که دا خبره د بعضو سلفو نه نقل هم ده وایي ان الرجلین لیکونان فی الصلاة دوه کسان دي په منځ کې ولاړ دي یو ځای ولاړ دي بلکل یو ځای په صف کې هم ولاړ دي او دواړه مونځ کوي په ظاهره کې وانما بینهما کما بین السماء والارض او په دواړو کې دومره فرق دی لکه څومره چې ځمکه او اسمان په منځ کې فرق دی حالانکه ګوره دواړه ولاړ دي یو ځای او دواړه مونځ کې دا فرق د څه د لاسه دی د خشوع او په زړه کې دین نسري دا کې د لاسه دی دا یو الله ته سم په توجه سره ولاړ دی دا بل یو بوج دی هغه ختمول غواړي په منځ کې ولاړ دی دې میاشتې کې ما څو ګټلې دا به څو لېږمه بیا به څو راځي بیا به څه کېږي بیا به څه نه کېږي او هغه بل ولاړ دی الله ته یې توجه ده جنت او جهنم مخې ته دي الله به ما بخي که نه به بخي امام چې کوم تلاوت کوي به کې سوچ کوي دی چې په منځ کې کوم اذکار به کې سوچ کوي دواړو منځ کې ځمکه او اسمان فرق دی د ځمکې او د اسمان فرق دی دا یو دا کوم چې الله ته توجه ده دی غواړي هم دا نه چې دا مونځ دې ختم شي او که مونځ دې ډېر هم وګت کو په ده باندې لنډ دی دا بل
لنډ مونځ ته هم اوږد مونځ وایي، ځکه چې دی خو دلته راغلی یو عادتي بس کته بره شو د خلکو سره نو خو د هغه زړه بهر پروت او ځکه دا خبره یاده کوي چې او دا د امام ابن القیم نه نقل ده د هغه یو کتاب د الوابل الصیب په هغې کې هغه وایي صلاة بلا خشوع كبدن میت لا روح فيه، مونځ بغیر د خشوع او اطمینان او سکون نه داسې ده لکه یو بدن کې چې ساه نه وي. نو چې بدن کې ساه نه وي دا بدن د کار دی؟ ته الله له هغه بدن راوړی دی چې په هغې کې روح نشته او ساه نشته، نو د دغه بدن فایده څه شو؟ بدن خو بدن دی په روح او په ساه سره، مونځ دی چې کله پکې سکون وي کله پکې اطمینان او الحمدلله ثم الحمدلله. کم خلک چې د قرآن او د حدیث تابعداري کوي په صحیح منهج روان یې سلفو د هغوی جوماتونو ته ورشه دا نښه به د ډېر حده پورې تا ته به هغوی کې ښکاري، اگر که به هغوی کې هم اوس دا کمی راغلی دی. خو نور که عامو جوماتونو ته زموږ په ملکونو کې ورغلي که نه نو هغه څه به ویني، هغه عجایبات به ویني چې ته به حیران شي چې دا خلک منزل راغلي دي که دا خړاوو او پهلوانۍ له راغلي دي. عوام خو پرېږده د عوامو نه څه ګیله مولوي صاحب چې کوم زور مانځه کې ورکړی ته به ورته حیران شي لکه مولوي صاحب ته څه راغلی دلته، ته موږ باندې ورزش کې موږ کته به رکې، موږ خو دلته راغلي یو الله ته ولاړ یو ستا په امامتۍ کې، نو ته موږ له ښه کوشش وکړه چې موږ ښه خون والو د دې ملاقات نه او د دې جرګې نه کومه چې زموږ د الله سره ده. نو تا خو ښه پهلواني شروع کړې ده، موږ دې پې پوه نه کړو، نه دې موږ په رکوع پوه کړو، نه دې موږ په سجده پوه کړو، د رکوع نه موږ سر راوچت کړی ته په سجده پروت یې، چې سجدې له تللی نه یو ته بیا راپاڅېدلی، موږ راپاڅېدلي نو ته بیا په سجده پروت یې، موږ لا ناست نه یو تا سلام ګرځولی. خو څه پښتانه وایي څه اوبه خړې او څه میان ړانده، څه د امامانو دغه حال دی څه د عوامو دا حال دی، عوام هم دقه مولا خوښوي، ځکه چې د دواړو قصه یوه ده، دا چې محراب کې ولاړ دی او دا چې شاته ولاړ دی دا یوې ورورولۍ والا دي، د دوی یوه قصه ده، دوی د یو بل نه خوشحاله په دې دي ځکه چې د دې دواړو قسمه خلکو په زړه کې دا نشته چې دوی چاته ولاړ دي. مونځ دی په مسلمان لازم دی، مؤذن وي قد قامت الصلاة قاله منډه 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 چاردام کوله، چاردام پسې بیا منډې په جومات پسې دویم رکعت کې د امام راګیر کو بیا ډزه ډوزه کته بره کته السلام علیکم السلام بیا منډه، صرف مونځ دی کول دي کته بره کېدي دي. کم ځای کې دا مونځ، کم ځای کې د هغه مسلمان مونځ چې هغه د اول نه په اول صف کې ناست دی په امام پسې شاته او بیا ښه په ارام په سکون سره او کله پکې جاړي او کله سوچ کوي او کله یعنې ښه په ارام کله مونځ د ځمکه او اسمان فرق دی په دوی کې. نو که هلته زموږ د خلکو حالات ته ولي که نه زما دا خبره غلطه ده، هلته اکثرو جوماتونو دا حل نه دی، د اکثرو امامانو د قاریانو دا حل نه دی، دغه کته بره کېده دي بس. والله که ورسې رسولی نه شي چې ته ورسې په صحیح طریقې سره. او څومره لوی تاوان دی د حدیث د غوږ کې ده امام ابو داود راوړی دی. ګوره عمار ابن یاسر رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې ان الرجل لینصرف، کله یو سړی مونځ وکړي او واپس لاړ شي کور ته، دې ته غوږ کېده یو سړی د جومات ته راغی مونځ یې وکړو واپس لاړ، وما كتب له الا عشر صلاته، او د ده په منځه کې صرف لسمه حصه قبوله شوې ده، 9 حصې مونځ الله نه دی قبول کړی. تسعها، یو سړی دی 9مه برخه یې وګټله، ثمنها، یو سړی دی 8مه برخه مونځ یې قبول شو، سبعها 1 حصه، سدسها 6مه، خمسها پیغمبر صلی الله علیه وسلم 5مه، ربعها بعض پکې 4مه حصه، ثلثها بعض پکې 3مه، نصفها بعض پکې نیمه حصه مونځ دې قبول شي. په دې ټولو کې ښه چې د حدیث کې ذکر شوی کم یو دی؟ سوچ خبره 2 حصې کم ذکر دا نیم مونځ چې دې قبول شي، دا ټول نه ښه دی که او دا تاوان دی که ګټه ده؟ تاوان دی که ګټه ده؟ تاوان دی. اچې تا ته دا پته شته چې ستا نیمه حصه مونځ الله قبول کړی او که نه؟ چې نیمه حصه مونځ الله قبول کړي دا بیا هم خوش قسمت دی چې نیم مونځ قبول شوی. تا ته دا پته شته چې ستا دا مونځ نیمه حصه الله قبوله کړې ده او چې لا په هغه کسانو کې شي چې 10مه حصه مونځ الله قبول کړي. دا خو لا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه کسانو ذکر کوي چې څه نه څه قبول شوي دي، بعض هغه دي چې راشي او لاړ شي او الله ته هېڅ هم قبول نه کړي.
صرف راغلی عاملة ناصبه راغی عملو کو ځان ستړی کو واپس لاړ هېڅ ورته میلاو نه شو او رب العالمین ګوره چا سره ظلم نه کوي ګورې او سوال دا دی چې یاره عجیبه خبره ده ټول په جومات کې یو شان ولاړ دي د چا لسمه حصه مونځ قبلېږي او د چا نهمه او د چا اتمه او د چا اومه او د چا شپږمه د چا پنځمه څلورمه درېیمه او نیمه ولې داسې جواب دا دی لږ ساعت مخکې ما تا ته ووایي چې دا چې جومات کې چې څومره ولاړ دي د ټولو زړونه ګوره یو شان نه دي دا ګوره صرف تا ته ظاهره کې داسې ښکاري چې دوی یو ځای ولاړ دي خپې د خپو سره لګولي د اوږې د اوږو سره یو ځای ولاړ دي خو ګوره په دوی کې د ځمکې او اسمان فرق دی یو سړی په منځ کې خپل حساب کتاب کوي یو سړی په منځ کې الله طرف ته توجه ساتي وایي دا یو شان دی یو سړی په منځ کې دا سوچ کوي چې امام به کله مونځ ختموي چې زه وځم یو سړی په منځ کې ولاړ الله ته جاړي دا دواړه یو شان دي دې کې د ځمکې او اسمان فرق دی او هغه سړی چې جومات ته راننوتو مشهور حدیث دی او پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې سلام واچو بیا لاړ مونځ یې وکړو او رکوع برابر نه و سجدې برابر نه و دا حدیث پښتنو دپاره ډېر اهم دی ځکه چې دلته دغه ملک کې خو لا پرېږده دلته خو دا قصې عامې دلته هم دا باز راشي نو داسې ملا پکې لټوي چې دغه قصو والی نو هغه ورته میلاویږي داسې په حال اسانه نه ځکه چې الحمدلله دلته عرب داسې مونځونه نه کوي او که چېرته یو جومات کې یو پاکستانی یا افغانی یا انډین بنګالی ورته میلاوي شي هغه چې د جومات کې د امام په ځای مونځ کوي او هغه هم دغه ډزه ډوزه والی نو دا ټول به افوه ورماتي دا پوه شي چې دا ټول ځان صرف خلاصوي د دې مونځ نور پکې څه نشته افوه دا سړی راغی مونځ یې وکړو جومات کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جومات کې ناست نه رکوع برابر و نه سجده برابر و راغی په رسول وسلم باندې سلام واچو هغه ول جواب ورکو به وته صلی فانک لم تصلی واپس لاړ شي دا مونځ بیا وکړه تا ګوره مونځ نه دی کړی دې ټکي ته غوږ کښېږدي تا مونځ نه دی کړی دی ورته نه دي ویلي چې ستا مونځ کمزوری و کمی پکې و زه خیر دی تا مونځ نه دی کړی هغه لاړ بیا مونځ وکړو هغه شان مونځ وکړو چې راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې سلام واچو هغه جواب ورکړو بیا ورته لاړ شه مونځ وکړه تا مونځ نه دی کړی هغه بیا لاړ بیا راغی په درېیم پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لاړ شه ارجع لاړ شه واپس شه مونځ وکړه تا مونځ نه دی کړی هغه یا رسول الله د دین علاوه ماله نه راځي نو بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وښوه خلاصه دغه ټول حدیث نه په کې دا خبره ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړه وی چې بیا ته رکوع له لاړ شي او ستا اندام او جوړ هر ځیله لاړ شي او بیا به وی د رکوع نه راپاسې داسې چې ستا هر جوړ او هر اندام خپل ځیله واپس لاړ شي بیا به وی سجدې له لاړ شي داسې چې ستا هر جوړ هر اندام خپل ځیله ورشي بیا به کښېنې او بیا به او دا ټوله خبره ورته داسې وکړه او جوړونه او اندامونه کله خپل ځای ته رسي چې په ارام که نه منډه پکې وایي د دې بعضو دا مونځ چې ویلې زموږ د دې خلکو لکه دا اوس دی ولاړ دی رکوع له ځي دا رکوع ده دا حالانکه رکوع په کار داسې ده چې ملا راټیټي دا د ده رکوع دی د ملا تیرې مات دی لکه چې وزن والا کار یې کړی دی او په دنیا پسې ښه منډې والي دا د دې رکوع داسې معمولي داسې بس ته به چې بس نور راولېږي که څه ملا یې ماته ده خو راټینګه کړې ده او کیدای شي دا ډوکې وري چې راولېږي ټول بیا مشکل دا دی چې دا دومره معمولي چې دی راټیټ شوی دی د دې نه دا سر هم بیا پوره نه اوچتوي لکه دا او بیا کته دا مسخري نه دي منځه پورې بلکې دی خو پکې لا ښه دی چې سر یې داسې معمولي داسې کو داسې او پکې هم ډېر ویني چې د دې رکوع نه ډایرکټ سجدې له ځي که نه ډایرکټ سجدې له ځي دا مذاق نه دی به مونځ پورې دا ته مونځ کې سجده کې لا د ده پوز او تندی په ځمکه لګېدلي نه دي بیا ناست دی او ناست هم څنګه دی هغه سپین ږیری نه هغه د او یا اتیا کالو هغه ملای چې خراب وي زنګونان یې خراب وي نو هغه پوره نیغ کېناستی نه شي داسې اکثر ټیټ ناستي داسې نو ده چې د سجدې نه سر دومره راوچت کړې لاره سر یې راوچت کړی نه ډزه بیا پروت او بیا چې راپاسېدو په اتحیات باندې کېناستو او لا سکندونه څو نه دي شوي
او بیا یې مخ له ډز ډوز لاس راواچول او بهر ته ووت یا الله وی قبول یې کړه تا ته الله پورې ټوکې کړې دا ته څه وایي چې الله به یې قبول کړي په دې کتاب په کوم ځای کې ذکر ووي ما ته دا ووایه لکه ته چې رکوع له لاړ شي خیر دی که دا خبره لږ اوږده شي خو چې تاسو یې پوه شي ته اوس رکوع له ځې رکوع کې کوم ذکر مشهور دی اگر که اذکار ډېر دي سبحان رب العظیم دغه مشهور باره کې به خبره د دې ترجمه دا ده چې پاک دی زموږ هغه لوی رب د هر نقصان او عیب نه صحیح شو ته رکوع له لاړې سبحان رب العظیم تعالی پوره ویلی نه دی ته به دې کې سوچ څه وکړي چې دا ما وویسه ته چې داسې ولاړې او داسې شوې او بیا داسې شوې په دې داسې کته بره کېدو کې په یو سیکنډ کې ته به سوچ وکړي چې ما څه ووي بلکې تا چې څه ووي هغه دې په صحیح طریقه م ونه وي دومره ستا تادي وه بیا ته سجدې له لاړې سجده کې تا سبحان رب العلی ووي تا ته څه پته ولګېده ما څه ووي تا د دو سجدو په منځ کې هغه دعا م ونه وي رب اغفر لي دومره په تا تادي ده د رکوع نه چې راپاسې سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دا خو تا د سره ونه وي ځکه تا له سره اوچت کړی نه او ته کته پروت یې دا کوم مونځ دی دا خو ټونګې ویلی او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي حدیث کې وایي د ټولو نه بدترین غل هغه دی چې د مانځه نه غلا کوي صحابه کرامو یا رسول الله مانځه کې څوک څنګه غلا کوي وایي چې نه رکوع برابري نه سجده برابري نه قیام برابري دا د ټولو نه بدترین غل دی چې د عبادت نه دی غلا کوي نو الغرض دې سړي ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ووایي چې ستا مونځ نه دی شوی په دې ځان مه دوکه کوئ ګورئ دا ته ووایم ګورئ ځان پې دوکه کوئ مه او مه زړه له تسلي ورکوئ چې زه خو کته بره کېږم چې څو پورې د مونځ د پیغمبر په طریقه نه یو سکون او اطمینان پکې نه رب العالمین دا مونځ نه قبلوي کم سے کم دومره سکون په منځه کې پکار دی کم سے کم چې ستا اندام او هر جوړ خپل ځیره واپس لاړ شي اوس که د هغې نه بعد یو سړی ودرېږي پکې او یا په سجده کې یا په رکوع کې او اذکار وایي دا د هغه خپله جدا مسله ده خو کم سے کم دغه درجه ده کم سے کم درجه هغه دا ده او دا درته ووایم ستا په دې ټونګو باندې که څه ته دا ټونګې لګې په دې ګوره شیطان هم څه خوشحالېږي او غواړي هم دا شیطان ځکه کله چې ستا رابطه د الله سره برابر شو ته د ګناهونو نه منع کېږي او الله قرآن کې څه وایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر مونځ سړی منع کوي د فحاشیو د ناروا کارونو نه دا مونځ نه ګورې یاده که دا مونځ دا ټونګې دا تا نه منع کوي د غلط کار الله چې کوم مونځ یادوي خو هغه مونځ یادوي چې کوم کې خشوع وي نو شیطان ته بیا کوم مونځ خوښ دی اول خو د شیطان دا خوښ دی چې د سره یې نه کوې صحیح شو خو نه ته بیا هم وایې نه ځمه زه ته ښه سړی جومات ته رالي نو اوس به دې په څه کې راګیروي چې په منځه کې د خشوع نه وي ځکه که په منځه کې د خشوع راله هغه ستا د الله سره لین دین برابر شو او ستا د الله سره رابطه برابر شو او چې د الله سره دې رابطه برابر شو مونځ دې برابر شو ته خو بیا ګناهونه نه کوې ته خو بیا د الله د نافرماني نه ځان لرې ساتي شیطان تا دې ته خو نه پرېږدي او ځکه حدیث کې راځي امام مسلم راوړی دی چې عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی وی یا رسول الله ان الشیطان قد حال بیني وبین صلاتي وقراءتي یلبسها علی ای د الله پیغمبره شیطان زما او د منځه په منځ کې راغلی دی زما د منځه په منځ کې او زما د قرت په منځ کې د مونځ رباني هم ګډوډ کوي د قرت رباني هم ګډوډ کوي نه پوهېږم په قرت باندې چې ما څه ووایي په دې مونځ باندې نه پوهېږم پکې شک کوم وسوسې سوچونه هر څه راته راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ذاک شیطان یقال له خنزب دا یو شیطان دی دته خنزب ویلی کېږي د ده کار هم دقه دی چې دی په مؤمنانو باندې د هغوی مونځونه خرابوي نو شیطان هم په تا باندې ګوره دغه مونځ کول غواړي دا ټونګې چې وایي او یو حدیث کې داسې هم راځي چې یو روایت کې داسې راځي اثر کې عباده بن صامت رضی الله عنه عباده بن صامت دا خبره بیانوله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده چې دا علم به اوچت کړی شي علم به څه شي اوچت کړی شي نو بیا عباده رضی الله عنه خپلو ملګرو ته دا وویل دی
دې روایت ته او د دې قول ته غوږ کېدی. وی عباده رضی الله عنه بیا دې خپلو ملګرو ته وی تاسو ته پته شتي چې دا علم خو به اوچتېږي، دا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې علم به ختم شي، خو تاسو ته دا پته شتي چې اولنی کم علم به ختمیږي؟ اول علم يرفع من الناس، اولنی علم چې د دې خلکو نه به اخیستی کېږي الخشوع فی الصلاة، په منځ کې اطمینان او سکون او عاجزي، دا به په سر کې د خلکو نه ختمیږي. نو بیا عباده رضی الله عنه وایي ویوشک او نږدې ده ان تدخل مسجد جماعه، چې ته به یو غټ جومات ته ورننوځي چې جمع به پکې ولاړی او جمع پکې کېږي، فلا ترى فيه رجلا خاشعا، خو په دې غټ جومات کې په دې ډک جومات کې به ته یو کس داسې ویني چې مونځ په آرام کوي. نو که زموږ جوماتونو ته راغلی وی لیدلی به هغه زموږ دې زمانې خبره کوي چې ته یو ډک جومات ته به ورننوځې خو په هغې کې به څوک داسې ویني چې مونځ په آرام کوي. بیا دلته خو الحمدلله دې ملک کې خو خیر ډیر دی، په دې نسبت زموږ نه ډیر ښه دي علما امامان مونځ په آرام کوي. دا خلک او شتي پکې کمی زیاتې په هر چا کې شتي، خو په نسبت زمون ښه دي. او هلته زمونږ هغه له چې ورغلی نو ته به وایې چې یا الله اوس زه څه وکړم او څه ونه کړم. د امام لګیا په څه کې دا خلک کوي څه 20 رکعته تراویح په 10 منټه کې، او لا په انډونیشیا کې ریکارډ جوړ شوی دی، عالمي ریکارډ دپاره لګیا 20 رکعته تراویح په 7 منټه کې. تاسو ما ته دا ووایئ چې دا په منځ کې ویلي صحیح ده به کړي صحیح ده، خندا نه مذاق نه دی. او دا بس به کوي زمونږ هغه مولیان به مني، بس دا مطلب دی چې د مولیانو یو بل سره د پهلواني مقابله ده. زمونږ هغه مني ډېر تکړه دي، په څه کې تکړه دي؟ خوراک کې که په کشتۍ کې. مولا تکړه دی نه تکړه ده، خو په علم باندې ښکاره کېږي. او تا سره علم شته چې ته معلوم کړي چې دی تکړه دی که کمزوری دی. مولا خو تکړه علی چې دی په خپل بیان کې قرآن او حدیث خلکو ته بیانوي. نه نوی تکړه په دې دی چې موږ لا په دروازه قدم ایښودی نه د جومات او هغه 2 رکعت ته رسېدلی. څوم تکړه عالم دی غټ، په دې وله صفت کوي خلک. او دلته یو وخت کې اخوا د محکمې طرف ته چې د جوماتو په کې یمنی امام و یمنی هوا پې زموږ د دې خلکو لګېدلې وه چې تا خپل امام به نه و یا یو دغه یمنی به خپل ځای مخکې کړی، نو هغه به دقه درزه دروزه او دا کته به راکېدو. نو دې پښتنو چې ورپسې لمونځ وکړي چې به راووتو یاره یو ملک یې راته رایاد کړو. لکه اوس ده سره دا سوچ نشتی چې زما د مانځه کې به 10مه برخه قبوله شوي که 5مه که ټول مونځ که ما هسې ځان ستړی کړو. او دا راته ومې یو حدیث کې راځي، دا د خندا او د مزاح خبرې نه دي. ګورې یو حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یو سړی مونځ وکړي او مونځ ورته وایي الله دې داسې ذلیله کوه، الله دې داسې وشرموه لکه څنګه چې رضا وشرموله. نو دا د خندا خبرې نه دي چې د مانځه خیرو ته ووایې په تا کې پاتې څه شو. نو دې پښتنو بیا صفت د دغه امام کو دا ماشاءالله. او که چېرته دلته مونږ د مونځ د خپل دغه نه کله ناکله داسې معمولي منټ 2 واړئ نو بیا به بنګ بنګ شروع شي، هلته دا او دلته دا دا څنګه او زمونږ وي کارونه دي بعض وایي نو په منټ کې ستا په کار کې څه فرق راغی. او تا چې کله کار کوو او ستا ډیوټي 8 ګنټې و او تا ته یې وویلی شو چې ته 10 ګنټې که پیسې به ډېرې کړو، تا خو نه ونه کړو، تا خو د 4 هم زیاتې. دلته خو ستا د الله سره تجارت روان دی، که ستا وخت په جومات کې ډېر تېرېږي خو الله دله هم څه درکوي کنه. ستا که په منځه کې یو 2 منټه زیاتېږي خو هلته د الله سره د رسید د اجرونو هغه خو هم ډېرېږي که نه. ستا دې ته سوچ دی؟ دې ته سوچ نشتی ځکه ته دا خبرې کوې. او که دې ته دې سوچ وې نو بیا تا به ارمان کولی چې دا مونځ لږ نور اوږد شوی وي. اوس دلته چې د جومات کې ناست هسې نه یې ناست، غیرتي رب دی چې ته د هغه دپاره معمولي څه کې ډېر څه درله درکوي، ته هسې نه یې ناست. یو سیکنډ ستا حسابېږي، دا به د قیامت په ورځ د نیکیانو په تله کې پروت وي که قبول شي، او الله یې زمونږ قبول کړي. یو سیکنډ ستا حسابېږي
نو که چېرته دا احساس ستا په زړه کې وشي که نه نو دا مجلس او دا بیټک او دا ناسته به په تا باندې درنه نه شي ځکه چې هلته ته خوشحاله یې چې دا څه روان دی تجارت روان دی لکه څنګه چې ته اور ټیمې لګې بیخ بنیاد دې وځي خولې د باندې راماتي په ملا دې دړ شي خو بیا هم خوشحاله ځکه چې هلته میټر د پیسو روان دی دغه شان دلته میټر د نیکیانو روان دی که چېرته ستا دې طرف ته سوچ لاړ اله چې دا معمولي خبره خو نه الله ماله به دې اجر راکوي او چې الله اجر راکوي نو خو به زه غواړم د مؤمن خو ارمان دا دی چې الله هغه له اجر ورکړي نو خبره مې دا کوله چې دې جومات کې دا لیټ کېدل چې په موږ باندې بد لګي په ډېرو باندې نو وجه څه ده دوی ته دا معلومه نه ده او نه دا محسوسه کړې ده چې دې جومات کې دې وخت تېرولو باندې الله ماله څه راکوي اجر راکوي هغه حدیث ما څو پیرې بیان کړی تاسو ته به یاد وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې یو سړی په کور کې اوده شو کې ښایسته او بیا راشي منزله جومات ته او دی کینی د منځه انتظار کوي ګوره دا لمونځ ده کړی نه دی ګورې یو خو هغه سړی دی چې مونځ کوي په منځه کې عجزي او سکون او خشوع او جړاګانې او تلاوتونه او سوچ او فکر هغه د منځه ټیم دی دا سړی له منځه کې نه دی ګورې ده صرف اودس کړی دی د کور نه جومات ته راغی د منځه په انتظار کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دی چې څو پورې جومات کې ناست دی الله وله اجر د دې ورکوي چې دی په منځه کې ولاړ دی یعنی یو سړی یو ګنټه هسې مثال یو ګنټه ناست دی لکه دی چې ګنټه په منځه کې الله ته ولاړو او صرف دا نه ملایک د دې سړي دپاره دعاګانې غواړي وایي الله دا سړی وبخه نو چې ملایک د چا دپاره دعاګانې غواړي د ملایکو دعاګانې الله نه رد کوي نو څومره لوی تجارت او بیا چې ته په منځه کې ورننوځې او په منځه کې د اطمینان او سکون او عجزي څومره لوی تجارت ته د الله سره زه به درته یو څو اسباب ذکر کړم چې څنګه به زما او ستا په منځه کې دا راشي لکه اوس یو سړی ما ته ویلی شي چې صحیح ده موږ پوه شو په دې باندې چې په منځه کې خشوع ته ضرورت دی خو دا خشوع به زما او ستا په منځه کې راځي څنګه ما په دې پوه کړه نو که چېرته اراده دي او غواړي چې دا منځونه د الله قبول کړي او دا اجر وګټي نو دا یو څو خبرې ځان سره یادې کړه یو څو دا نه چې موږ وایو چې موږ ټول اسباب ذکر کوو یوه خبره دا ده اهمه بنیادي که دا غواړي چې ستا په منځه کې سکون راشي د رب العالمین عظمت خپلې مخې ته کړه چې کله ته منځه ته راځي که نه چې ستا په زړه کې دی چې زه د جبار السماوات والارض د هغه ذات په مخ کې ودرېږم چې هغه د دې ځمکو او اسمانونو باچا دی ته منځه ته رالې که نه چې ستا زړه کې دا وي چې زه ودرېږم هغه رب ته چې زه بندګي کوم ځای پیدا کړی یم چې کله دې په زړه کې دا وکړه نه نو ستا په منځه کې به اطمینان او سکون وي ځکه چې ته دا محسوسې چې زه د چا مخې ته ولاړ یم لکه څنګه چې دنیا والا د دنیا یو کس ته مخې ته ودرېږي او هغه سړي معمولي رتبه لږه زیاتې نو څومره په عجزه یې ولاړي که نه غلطه مې د هر چا چې دی د تاڼو سره او د محکمو سره او د دې ادارو سره څه نه څه مسلې په ملک کې او په علاقو کې راځي نو که خیال هم کړی چې کله دا سړی ورننوځي یو پولیس ناسي نور هېڅ هم نه وي خو په دې باندې تاسې یو شټار لګېدلی نور پکې هېڅ نه وي خو صرف شټار ورته هلته لګېدلی معمولي رتبه د وقتي طور د دی بیا ترې ریټایر شي بیا ختم شي وکیلي کې ګرځي بیا ورته څوک ګوري هم نه خو چې دی کله ورننوځي او دا یو شټار ورته لګېدلی او جی بلکل جی او داسې سر به یې ټیټ کړی او داسې غلی به ولاړ موبایل به سایلنټ کړي او دا دې جومات ته چې راننوځې ته د رب العالمین مخې له راغلی د هغه خوا ته د هغه جرګې له راغلی هغه ته ودرېږې مخې ته چې دې ټیم کې ستا موبایل کولاو تا په منځه کې ټونګې والې نو ستا په زړه کې د الله داسې قدر نشته لکه څنګه چې پکارو ځکه الله دا ګیلم کړې ده په قرآن کې څه وایي الله وما قدر الله حق قدره او دې خلکو د الله داسې قدر نه دی کړی لکه څنګه چې پکارو د الله دا ګیله ده دې خلکو د الله داسې قدر نه یې کړی او موږ لیدلي په خپلو سترګو چې دې خلکو د الله داسې قدر نه یې کړی لکه څنګه چې پکارو ستا موبایل سایلنټ دی د باچا صاحب په مخ کې د ملک صاحب د وزیر اعظم او د مالدارانو په مخ کې او د ډاکټر په مخ کې او د انجینیر په مخ کې ستا موبایل سایلنټ دی دلته چې راشي تا ته پکې سندرې او درز لګېدلي قدر دې د الله نه دی کړی ته نورو ته سر دې ټیټ کړی ولاړې مخلوق ته لکه مخلوق ته به سر ټیټیم نه دلته ستا
سوچ ټول بهر دی ته د الله داسې قدر نه دی کړی لکه څنګه چې په کار نو اولنۍ خبره ځان سره نوټ کوي او یاد یې کوي چې دا خبره ستا په زړه کې یي چې زه یو عظیم رب ته ودرېږم دویمه د سجدې زی ته کتل یا سیده کتل په منځه کې اخوا دېخوا نه کتل دې سره په منځه کې خشوع راځي د منځه د خشوع خرابېږي دې د لاسه چې سړی اخوا دېخوا ګوري نو یا سیده ګوره او یا د سجدې زی ته ګوره دا دواړه ثابت دي یا د سجدې زی ته ګوره یا سیده ګوره سیده یې مخامخ چې تا ته څه دي او مخامخ کته اله بیا فایده منی چې سړي ته مخې ته دیوال اوس که داسې چې ته جومات کې شاته ولاړې مخې ته خلک اوړي راوړي نو بیا سجدې زی ته ګوره او حدیث کې دا راځي ګوره دې ته غوږ کېږده امام احمد راوړی دی لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته کله چې یو بنده یو مسلمان راشي مونځ کوي دې ته غوږ کېږده نو د الله توجه هم دته یي د الله توجه چاته یي د مونځ کوونکي ته ما لم یلتفت چې څو پورې د منځه کې اخوا دېخوا نه یي کتلي فاذا صرف وجهه کله چې د اخوا دېخوا وګوري دا مخ واړی راواړی انصرف عنه رب العالمین تیم واوړي او غیرتي ذات ته تا ته خو ضرورت نشته دا خو یې په تا باندې رحم او کرم و چې تا ته یې توجه وه نو چې ستا په هغه الله کې رغبت نشته او ستا ورته توجه نشته نو په تا باندې څه کوي په تا څه کوي ولې دا خو که ماته کې زه درته دا وایم زه رب العالمین خو رب دی زه تا سره خبرې کومه ته زما نه دا مخ لږ اخوا واړه راوړه والله که راته ټک خبره م وکړم زما دومره سپکاوی کوې ته زه تا سره خبرې کومه او ته ما سره کې او ته زما نه اخوا دېخوا ګوره دی دیوال ته او دی چت ته او دی ګړۍ ته او دی موبایل ته والله که سره زه ټکې خبره م وکړم او کېدای شي چې به دې نه ښه خفه م شم ته زما سپکاوی کوې زه تا ته دومره توجه مې ده تا سره خبره کوم او ته یو ته ګورې او بل ته ګورې دا یو نیمې ادب پکې نه وي ته به خبره کوې په مجلس کې دی به یو سره غوږ کې لګي ټوش 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 دا به کوي دا بېادبه سړی دی چې کله مجلس کې څوک خبره کوي د خلکو ته نو بیا ورته په توجه سره ګوره انسان په دې خفه کېږي چې دی هم د ده په شان انسان دی نو د رب العالمین په باره کې څه وایي چې تا ته توجه ده او ته د هغه نه مخ اخوا اړې راړې د هغه نه نظر اخوا اړې راړې او په منځه کې سوچ د دنیا کې او د بچو کې او د ښځو کې او د مزدورو کې الله په تا څه کوي الله ته ستا د دې کتبه راکېدو څه ضرورت دی که په صحیح طریقه دې وکړو ځان له دې وګټله که دې ونه کړو ځان له دې وبېلله الله نقصان او فایده خو ته نه شي ورکولی نو دویمه دا چې کوم ځای ته ګورې د سجدې ځای ته یا مخې ته نیغ او چې کله په تحیات کښېنې نو بیا د تشهد دې ګوتې ته کتل دا سنت طریقه درېیمه کار به دا وکړې په منځه کې د تلاوت چې ته کوې یا امام کوي په دې کې سوچ کول او دا کم اذکار چې ته وې په دې کې سوچ کول موږ به څه ووایو سوچ به کله وکړو چې په ترجمه خو یې پوه شو که نه او اکثرو له ترجمه ورځي اکثرو له ورځي که نه یو سوچ ته د شمار بیا هغو له به ترجمه ورځي دا بعض راشي یاره دا عرب داسې ریاکار غونته کېدي ښه جي څه دلیل دی چې ریاکار دی مانځه کې جاړي الله اکبر مانځه کې جړل نښه د تقوا ده زمونږ خلکو ته نښه د ریاکارۍ جوړه کړې ده وایي مونږ خو چېرته ونه جړل او زمونږ قاري صاحب خو چېرته ونه جړل ته او ستا دا قاري صاحب تاسو پوهېږئ نه چې دا تاسو څه وایي نو تاله به جړا څه درشي ته پوه شوی نه چې دا امام څه وایي پوه دی ځکه خو جاړي ځکه خو هغه له مونځ خوند ورکړی دی چې څومره ته په قرآن کې سوچ کې دومره به ته وایې چې د امام دا مونځ اوږد کړی الله وایي افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها الله وایي دا خلک ولې په دې قرآن کې سوچ نه کوي که نه په زړونو باندې ټالۍ لګېدلي د
د ډېرو خلکو په زړونو باندې ټالې لګېدلي د سورې اخلاص چې قل الله احد هسې مناسب نه ده کنه که زه اوس تاسو کې یو کس پاس وم چې ما ته د سورې اخلاص ترجمه وکړه ډېرو له به نه ورسي دا زما بدګماني نه ده دا حقیقت دغه اخلاص سورې اخلاص ترجمه تعالی اندرځي نور به ته د امام په تلاوت کې څه سوچ وکړي امام لګیا دی په تلاوت کې د جهنم باس روان دی ته پوهېږې نه ته به څه وژاړې د الله عظمت بیانېږي تا ته پته نشتي د جنت باس دی تا ته پته نشتي د الله توحید بیانېږي د احکامات بیانېږي ته د څه نه څه خبرې نو ته به لازم سوچونه د څه کې د څه سوچونه به کې د دنیا لکه زه پهله مثال درکړم چې دوه کسان تا سره کښېني کیرلا والا یا بنګالیان یا د فلپینیان یا د چاینا والا خپلې خبرې کوي ته به خوشحاله یې که تنګېږې به تنګېږې به که نه ولې تنګېږې ته پرې نه پوهېږې نو د امام د مانځه نه که چېرته تنګ شوې که نه او د اوږدېدو نه نو ته پرې پوهېږې نه ځکه تنګ شوی د اذکار چې ته ته په دې کې سوچ وکړه نور خو پرېږده د اذکار چې کوم ویل سبحانک اللهم ته سبحانک اللهم څه معنی ده خو چې د کښېنې دی یو عالم سره یې زده کړه ته که نه کم سے کم دا خو یې زده کړه که کم سے کم د الله بندګانو دا کم مونځ چې تاسو کوئ د دې په معنی خو ځان پوه وکړه که نه ته څه وایې سبحان رب العلا څه مطلب ده سبحان رب العظیم څه معنی ده رب اغفر لي د دې څه معنی ده التحیات لله څه معنی ده اللهم صل علی محمد څه معنی ده ربنا اتنا فی الدنیا څه معنی ده الله اکبر څه معنی ده چې تا ته دې پته نه چې ته په مانځه باندې څه پوه شو د مانځه نه به څه خوند وایې او دا نصیحت یاد کا امام احمد دا حدیث راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اذا قمت فی صلاتک کله چې ته مانځه ته ودرېږې او مونځ کې فصلي صلاة مودع داسې مونځ کوه لکه د دنیا نه چې رخصتېږي او زه راته په الله قسم خورم دا کم کسان چې دلته ما سره ناست دي موږ خو د ماسخوتن مونځ کوو د دنیا هر ګوټ کې چې څوک زما دا بیان اوري که هغوی د ماسخوتن مونځ کړی او که د بل ټیم یې کړی اخرنی زه تاسو نه تپوس کوم قسم در در کوم د الله په نوم باندې که تاسو ته دا پته وي چې د سهار د راتلو نه مخکې به تاسو مړه کېږئ تاسو په دې مونځ مطمئن وئ دا کوم چې وکړو داسې په ارام وایي موږ به مطمئن نه یو نو ولې دې نه کوو داسې ولې تا دا پته شته چې ته سهار مانځه ته رسې که د لیکل راوړي او تا ته پته وي چې زه سهار مانځه ته رسم هغه به زه برابر وکړم نو بیا خو صحیح ده بیا خو موږ تا سره خبره نه کوو بیا موږ تا نه چیړو خو که د پته نه وي چې زه ماسخوتن د سهار ته به زه رسم او که نه او دا مونځ چې ته بې په خپله م خوشحاله نه یې ورب الکعبه چې تاسو بې خوشحاله نه یې نو بیا ولې خوشحاله پرې نه یې او بیا هم کې دې ته خو بیا ښه مقلتوب ویلی کېږي چې سړي ته پته وي چې زه په تاوان کې یم او په هغه تاوان کې لګیا دی هر کله چې مونځ کې تا سوچ وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه وایم زه نه یم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله په منځه کې ودرېدې دا مونځ اخرنی وګڼه او داسې ډېر شوي دي که نه هر څوک چې دنیا نه تللی دی خو یو مونځ یې اخرنی دی که نه ده ته پته وي دا به اخرنی والله که ورته پته وي چې دا اخرنی دی ده به د سجدې نه سر نه اوچت کړی ده به د رکوع نه سر نه اوچت کړی ده به دومره جړلی به دې مانځه کې چې تپوس یې مه کوه ځکه چې هغه وي چې بیا د دې نه بعد دا موقع باندې نه راځي دا خو اخرنی پیر دی نو اوس که دا مونځ دا ماسخوتن چې موږ کوم کو د اخرنی شي سم خیال دی او بیا تا ته موقع نه میلاویږي چې مونځ وکړي نو تا ګټه وکړه که تاوان تاوان دی نو پنځمه طریقه دا ده چې یو سړی مانځه له ځي د ځان نه هر هغه څه لرې کړي چې په مانځه کې د توجه خرابوي لکه مثال ما هر څه وویل خو دا بیا داسې مثالونه ذکر کو لکه په داسې حال مونځ مه کوه چې تا میچازې راټینګې کړي ولې مانځه کې به دې بیا سوچ او فکر دقې سره وي چې ما مونځ ختم شو زه لاړه اودس ماتې داسې ډېر کسان وایي زه خیر دی مانځه نه بعد به اودس وکړو عجیبه دا ده خلک مونځ اودس څه دپاره کوي وی دی وی مونځ به پکې وکړم بیا به وروسته اودس ماتې وکړم بیا به چاردم نو خو فایده یې ونه کړ مونځ دې خپل ګډوډ کړو ښه یو سړی دی وږی شوی دی او سم وږی دی لکه یو دغه عام الوږی نه یو سړی ښه وږی دی او روټۍ ورته کېښودی شوه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي
بیا روټۍ دې وخوري بیا دې مونځو کې. ولې مانځه کې به بیا روټۍ ته سوچي. شریعت دومره دې خبرې خیال کړی. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې امام مسلم راوړی لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الاخبثان. مونځ مه کوه چې کله روټۍ حاضره شي، یعنې چې دا همیشه عادت نه وي خو یو پیر داسې وشو. او دویم په داسې حال کې مونځ مه کوه چې ته ډکې میچازې یا تشې میچازې راټینګې په زور، داسې مه کوه. دغه شان په دې کې هر څه کې دام رالو، یعنی داسې کپړې استعمالول چې هغه ستا توجه خرابوي. په جوماتونو کې داسې ډیزاینونه کول لکه نن سبا د قیامت دا نښه ښکاره شوې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دي چې قیامت ته به نږدې خلک په جوماتونو کې ډیزاینونه کوي، ډول او سینګار به د جوماتونو کې کوي او جوماتونه به خالي پراته، یعنې مونځ والا به پکې نه خو صرف دننه به پکې چې دی رنګونه او لیکل او دا قیسې ډېرې. نقصان د دې صحیح په مانځه کې خشوع نه. ما خپله دا تجربه کړې ده او تاسو هم محسوسه کړي. سبحان الله څومره چې جومات ساده وي او څومره چې زوړ وي دومره پکې مونځ مزه کوي. او دا غټ غټ جوماتونه چې جوړ شوي دي نن سبا والله چې ورته ورشي او دلته خو سبحان الله څه ناشنا جوماتونه یي دا خلک لګوي د الله په لار کې جوړوي. دې بعضو جوماتونو ته چې ورشي لکه ستا توجه د دې دیوال نه د دې ستن نه د دې عیسیانو نه د دې قالین نه وځي نه، نو ته به منځه طرف ته څه توجه وکړې. او په دې کې ښکلی دلیل زما ذهن ته راغی ده صحیح بخاري صحیح مسلم هغه حدیث ته چې کله ابو جهم رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم له یو څادر ورکو په تحفه کې، او هغې ته خمیسه ویلی کېږي په عربۍ کې، به یې کې کرښې وي پټې پکې وي، ساده څادر نه و بلکې به یې کې پټې وي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه واچو منځه له لاړ. څنګه چې منځه نه راغی اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيه. دا ویسې دا خمیسه ابو جهم له واپس ورکوي او هغه څادر ماله د هغه نه راوړي کوم کې چې پټې نشتي. ولې یا رسول الله؟ وی فإنها الهتني آنفا في صلاتي. نږدې و چې دې څادر زما مونځ مانه ګډوډ کړی، نږدې و چې دې څادر زما نه مونځ ګډوډ کړی. نو هر هغه شی د ځان نه لرې کا چې ستا مونځ او توجه خراب کوي. دغه شان کوشش او محنت دا یو طریقه ده چې ته په منځه کې ولاړې او ستا توجه معمولي ګډوډه کېږي ته بیا واپس برابر کړې، ګډوډه کېږي او بیا واپس برابر کړې. دا طریقه ده. دغه شان اومه خبره اهمه چې ستا زړه کې دی چې په دې خشوع باندې الله ماله لوی اجر راکوي. کله چې سړي ته اجر معلوم وي که نه نو د ده جذبه بیا څه ډېره وي. لکه زه به ته یو حدیث وایم دې ته غوږ کښېږده. صحیح مسلم کې دا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مکتوبه. کله چې یو مسلمان باندې د فرض منځه ټیم راشي او دی لاړ مانځله فیحسن وضوءها، اولنی کار ده وکړي چې اودس په ښه طریقه وکړي، وخشوعها ورکوعها، او په دې منځه کې خشوع وي، سکون، اطمیناني او رکوع سجدې هر څه برابري. الا كانت کفاره لما قبلها من الذنوب. چې کله دی په دې طریقې سره مونځ وکړي نو په دې منځه سره الله د ده تېر شوي ګناهونه معاف کوي. چې کله دا خبره ستا په ذهن کې چې الله په دې سره زما تېر شوي ګناهونه معاف کوي نو ستا به دې عمل ته توجه وي. بیا دغه شان یو اهمه خبره هغه ده اتمه چې د منځه مسایل او احکام تا ته معلوم وي. ولې؟ په دې به څه فایدې چې سړي ته د منځه مسلې معلوم وي؟ څنګه به خشوع پې؟ ولې؟ دې سره څه کار؟ یعنې تا ته به دا معلوم وي چې دا کار که زه ونه کړم په دې سره زما مونځ خرابېږي، که دا وکړم ثواب ډېري، نو ستا مونځ ته به یې توجه وي، مونځ به دې برابري. نو د هغې دپاره د منځه مسایل زده کول پکار. د منځه دا مسایل بعض دا فایده یې ده که علم په دوه قسمه دی دین زده کول. یو هغه دین زده کول دي چې هغه په هر مسلمان باندې واجب دي چې دی به یې زده کوي، که یې زده نه کړو دی ګناهګاري. دویم هغه علم دی چې بعض مسلمانان یې زده کړي نو دا نور نه ګناهګارېږي. کوم علم واجب دی؟
جواب دی نږدې دی خو که لږ خواله ورغلی څنګه دغه دی جواب دی هغه عبادات چې روزمره یې من کوو واضح دي ښکاره دي معلوم دي د دې په باره کې پوهه حاصلول په هر مسلمان باندې واجب دي عقیده شوه د هغې هغه بنیادي مسایل ښه اوس مثال کې د میراث مسلې شوې د زکات جوهري مسلې شوې د جهاد مسایل شو نور ډېر احکامات چې مسایل دي د دې زده کول په ټولو مسلمانانو لازم نه دي چې بعضې زده کړي نورو ته ګناه نه میلاوېږي ځکه چې دا هغه مسایل نه دي چې په مخه راپېښي او نه د هر مسلمان نه داسې جوهر عالم جوړېدی شي نو مونځ هغه عبادت دی چې په ورځ کې موږ ته څو پیرې کوو نو د دې په باره کې څه نه څه د علماو نه زده کوي کښېنئ ورسره واورئ چې د مونځ کولو طریقه څه ده څنګه مونځ الله قبلوي کوم مونځ الله نه قبلوي هله به ستا په منځ کې خشوع راشي دا یو څو خبرې وي او که په دې باندې عمل وکړو نو په منځ کې به خشوع راشي نو دا د مسلمان څویم خوی شو پنځم چې د ده په منځ کې څه خشوع وي دا چاته ټول معلوم دی د پنځه څو په غیبو باندې مضبوط ایمان اخلاص پکې ظاهر هم پاکي باطن هم پاکي د منځونو خیال ساتي په منځ کې خشوعي بارک الله فیک وزادک الله علما وعملا دا پنځه خویونه د مؤمنانو بندگانو ذکر شو د قرآن حدیث په رڼا کې انشاءالله را روانه هفته کې به مخکې شپږم صفت ذکر کوو رب العالمین دې زمونږ دا منځونه دا عبادتونه ټول خالص د هغه دپاره وګرځي او الله دې زمونږ په منځونو کې خشوع عجزي سکون اطمینان پیدا کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قبلة قلبي كعبة ربي